ډاکټر محمد اشرف غني کابل ته ستون شو. په ماسکو کې د طالبانو سفیر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ډلې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د افغان حکومت په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په ماسکو کې د طالبانو سفیر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ډلې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته بلنه ورکړې چې په کابل کې کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. په ماسکو کې د طالبانو سفیر جمال ناصر غلوال د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د افغانستان ولسي جرګې جوړه کړي او دا به په نږدې راتلونکي په کابل کې غونډه کې جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني هم ورته بلل شوی دی. هغه وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان جرګه به لویه جرګه وي. خو داسې جرګې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د راپورونو له مخې دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې اشرف غني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یونما په ضمانت په کابل کې دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.